أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آية نمبر 23. والمحصنات من النساء. محصنات دا لفظ جمع ده، مفرد محصنة راځي او دا بیا د صوت په فتحې په زبر سره هم راځي، په زور سره محصنه، او په زیر سره هم راځي محسنه، او دا لباب د افعال نه ده. احسن يحسن احسان، احسن يحسن احسان اصلا حفظ توای، حفاظت کول، ساتنه کول، نگهداری کردن. نو دا که صیغه د اسم مفعول سی محصنات، نو معنا بشي محفوظات، هغه بیبیانی سی هغه ساتل شوی بیبیانی وي. او کدا صیغه د فاعل سی محسنات، یعنی الحافظات، هغه بیبیانی سی هغه ساتون کی بیبیانی وي. که هر یو معنا واخلې، که محصنات کې که محسنات کې، دواړه قرائت راغلي. لدین مراد هغه زنانه وي سی هغه خاوندان ولري، ځکه کومه زنانه سی خاوند ولري هغه ساتل شوی زنانه وي. کومه زنانه سی خاوند ولري هغه ساتل شوی وي، لزنانه، لفحشانه، لناروانه، دیغه حفاظت شوی، دیغه ساتنه شوی. نور دا محصنات لفظ په قرآن کریم کې 4 قسم مستعملی. محصنات لغوی معنا خو وکړه ساتل شوی زنانه، هغه زنانه سی هغه لزنا او لفحشا او لناروا چې ساتل شوی، که صيغه د اسم مفعول کې. یا محصنات ساتون کې زنانه، هغه زنانه سی خپل ځان لفحشا او لناروا نه ساتلی. محصنات اگه صيغه مفعول لکنی زن محفوظ شده، یعنی او زنا که او از زنا و فحشا نگهداری شده. اگه صيغه اسم فاعل بکنی محسنات، او زنانه که خود را نگهداری کرده، حفاظت کننده، خود را حفاظت کرده از زنا و فحشا. دا لغوی معنی است. په قرآن کې 4 قسمه مستعملی. یو محسنات هغه زنانه ورته وایي چې هغه خاوندان ولري. دویم محسنات هغه زنانه چې هغه مؤمنې وي. دریم محسنات هغه زنانه چې هغه حر وي، آزادې وي، وینځیانې نه وي. څلورم محسنات هغه زنانه چې هغه پاکې زنانه وي، زانیاتې نه وي، فاحشاتې نه وي. په 4 معنا سره استعمالیږي. دا هر معنا به په خپل ځای کې وایو ان شاء الله. دلته محصنات په معنا د هغه زنانه وو چې هغه خاوندان ولري، ازواج ولري. والمحصنات او دا میړوخي زنانه، والمحصنات زنهای صاحب الازواج، او زنای که او زوج داره، هغه زنانه چې هغه میړوخي وي، خاوندان ولري. دا بیا مرفوع ده. والمحصنات دا عطف ده په دې سابق باندې په امهاتو، امهاتو مرفوع، نو تر حرمت لاندې داخل ده. داسې دی وایي حرام ده په تاسو باندې تاسې مورګانې. والمحصنات او حرام ده په تاسو باندې المحصنات دا میړوخي زنانه، من النساء دي زنانونه. میړوخي زنانه در باندې حرام دي. صاحبات الازواج در باندې حرام دي. یو زنانه بل جای خاون سره نکاح کړي، تا ته نکاح نه ده جایز، ته نکاح نشي ورسره کولی. والمحصنات حرام دي په تاسو باندې المحصنات هغه زنانه، هغه زنانه چې هغه خاوندان ولري من النساء دی بیانونه. نور که دا
یهودی و که نصرانی و که ارڅوک و که مسلمانه و سله یو خاوند سره نکاح کړي و تا ته نکاح نه ده جایز. نو دې په بنا که څوک یو ښځه له چا نه وتښتوي لکه دا کله کله کېږي هلته بیا خپله نکاح ورسره وتړي دا نکاح یې بلکل ونه شوله ځکه هغه مخکنی خاوند چې له هغه سره نکاح کړې ده هغه نکاح موجود ده هغه مړ شوی نه ده هغه طلاق اچولی نه ده دا بل کس یې په زور جنې یوسي یا یې جنې وتښتوي که نکاح ورسره وکړې هم دا نکاح نه ده شوي دا زنا ده حرام ده د دغو آیت په بنا والمحصنات او حرام دی په تاسو باندې دا میړوښي من النساء د زنانو و حرام است سر شما امی زنای که ازواج داشته باشد من النساء از زنا الا ما اوس د یو زنانه استثناء کوي میړوښي زنانه و نکاح حرام ده خو د یو میړوښي نکاح هغه جایز ده له هغې سره جما کول کوروالی کول جایز ده هغه کومه میړوښه تا له کافرانو سره جنګ وکړو جهاد دې وکړو په دې جهاد کې د له کافرانو نه د هغوی ښځې په غنیمت کې ونیولې وینځیانې دې کړې دغه وینځیانې دې راوړې دلته د مجاهدینو کې تقسیم کړې اگر که د دې وینځیانو هلته خاوندان موجود دي کافرانو کې په دارالحرب کې دا نکاح یې منځ کې وشکېده ته له دې وینځې سره د دې کافرې وینځې سره سې هلته د کافر په نکاح کې موده نکاح ورسره کولی سي او بې له نکاح نه په ملک یمین په ملک رقبي وتې ورسره کولی سي یو دا مستثنا ده الا مگر هغه میړوښي تاسې ته نکاح او وتې جایز ده ما هغه میړوښي ملکت چې هغې لره مالکان شي ایمانکم د تاسې ښي لاسونه ایمان جمع د یمین ده چې تاسې ښي لاسونه هغې ته مالکان شي دا ملکیت ولې ښي لاس ته منسوب کو ځکه چې دا سړی جهاد کوي په جهاد کې تورې وهي ډزې کوي دا په ښي لاس باندې کوي نو په جهاد کې چې تا ته کوم غنیمت راځي هغه هم د ښي لاس په استعمال سره تا ته راغی نو ځکه دا د وینځیانو نسبت ښي لاس ته وکړو والمحصنات او حرام دی په تاسو باندې میړوښي زنا من النساء د زنانو الا ما مگر حرام نه دی هغه میړوښي ملکت چې مالکان شي هغې لره ایمانکم د تاسې ښي لاسونه په جهاد کې په غنیمت کې کتاب الله علیکم کتاب الله دا منصوب ده په فعل محذوفه سره مفعول مطلق ده كتب الله کتاب الله علیکم لیکل کړي الله تعالی کتاب الله دی الله په لیکلو سره علیکم پر تاسو یعنی دغه څه محرمات چې دلته بیان شول هغه وو حرمتونه نسبي او وو حرمتونه له هغې نه وروسته غیر نسبي رضاعي او د خسرګني دغه څه حرمتونه چې بیان شو کتاب الله علیکم دا د الله فرضي حکم د په تاسې لیکل شوی دا د الله لیکنه ده په تاسې دا د کوم امیر د وزیر د پاچا د پلار د نیکه د باباګانو فیصلې نه دي دا د الله لیکل دي دې ته ښه خیال وکړئ کتاب الله علیکم دا لیکل دی الله تعالی د په تاسو باندې واحل لکم ما وراء ذلکم واحل او حلال شوی دی تاسو ته ما هغه بیبیانې وراء چې هغه سوا دي چې هغه غیر دی ذلکم د دغو محرماتونه یو زنانه ده د تا مور نه ده خور نه ده ترور خاله عمه وریره خواښي نګور خوښینه د بل چا په نکاح کې هم نه ده د دې نکاح تا ته جایز ده ورسه نکاح ورسره وکړه ځکه په دغو محرماتو کې په یو کې هم نه ده راغلي له هغې سره بیا نکاح کولی شي له داسې زنانه سره واحل لکم وحلال شده برای شما ما آن زنانه وراء ذلکم که و غیر از این محرمات باشه او حلال ده تاسو تما سوا د دې محرماتو ان تبتغو دلته با محذوف ده په اصل کې بان تبتغو بان په دې بدل په دې سبب تاسې ته حلال ده ان تبتغو چې تاسې طلب وکئ د دغو بیبیانو باموالکم په مالونو خپلو له دغو محرماتو نه سوا د نورو زنانو نکاح تاسې ته جایز ده نورې بیبیانې تاسې ته حلال دي خو څنګه حلال دي
ان تبتغوا باموالکم ستبه طلب بالمال کوي ورځې به ورته کینې به دیو چاته به وایي زه د تا له خور له لور سره نکاح کول غواړم د دومره مهر په بدل کې دومره مال در کوم دومره مهر ور کوم دا بیا جایز ده ان تبتغوا ستاسې به طلب د دې بیبیانو کوي باموالکم په خپلو مالونو محسنین ما درته ویلي وو احسن یحسن احسان دا حفاظت کولو ته وایي نگهداری نمیگه حفاظت کردن محسنون حفاظت کونکی محسنین حفاظت کونکی نگهداری کننده ها غیر مصافحین مصافح دا صیغه د اسم فاعل ده لصافح یصافح مصافحة باب مفاعله ده مجرد صفحه یصفح صفحا تویولو توای ریختن الله تعالی دلته د نکاح فلسفه بیانوي ستسله چا چې خور لور غواړي نکاح ورسره کوي د نکاح مقصد او فلسفه څه شی د شریعت کې الله تعالی وای په دې نکاح کې به تو غواړي چې زه محسن پاک شمه وساتل شم د تا مقصد بدای په نکاح کې زه تا خور لور په نکاح کوم د دومره مهر په بدل کې مقصد می څه شی ده زه غواړم زه لزنانه وساتل شم لفحشانه لحرام للیوادت لناروانه زه غواړم یو اسلامی کورنۍ جوړ کړم بچیان وزیږوم لورګانې وزیږوم یو اسلامی معاشره جوړ کړم اسلامی کورنۍ جوړ کړم زه داسې نه یم چې خالي تویونکی یم ما صرف ریختنی نیستم چې صرف اوبه توی کم صرف منی توی کم ځان تش کمه چې هغې ته زنا وایي د ما زنا مطلب نه ده اوبه تویول مې مقصود نه دي ځان تشول مې مقصود نه دي د ځان صفایي او حفاظت مې مقصود ده نکاح به په دغه نیت کوي وایي بیا غوږ ورته ونیسئ واحل لکم او حلال لتاسو ته ما وراء ذلکم ما سوا د دې محرماتو دا نورې بیبیانې تاسو ته حلال دي ان تبتغوا داسې تاسې به طلب کوئ باموالکم په خپلو مالونو محسنین په داسې حال کې چې تاسې به پاکي طلب کوونکي یاست تاسې به د ځانونو حفاظت کوونکي یاست غیر مصافحین نه داسې تاسې به تویونکي یاست نه داسې تاسې به تشونکي یاست نه داسې تاسې به منی تویونکي یاست واحل لکم وحلال شده برای شما ما وراء ذلکم ما سوا د دې محرماتو دا نورې بیبیانې تاسو ته حلال دي ان تبتغوا این که شما طلب بکنید باموالکم به مالهای خود محسنین در حالی که شما طالب پاکی باشید طالب حفاظت شما حفاظت کننده ها باشید جان خود را از زنا غیر مصافحین نه این که شما ریختنی باشید که صرف منی خود را بریزانیم صرف خود را خالی بکنیم په دې نیت به نکاح نه کوي په دغه نیت به نکاح کوي چې د ما حفاظت ساتنه وسی لزنا او لفحشا او لناروا اسلامی معاشره اسلامی کورنۍ جوړ کړم نیکان صالحان بچیان وزیږوم فمستمتعتم خا اوس بل حکم بیان نکاح دی وکړه لبیبي سره یو ځای شوې چې لبیبي سره یو ځای شوې کوم مهر چې تا دې ته منلی یو په نکاح کې د ذکر کړی وو هغه مهر به اوس ورکوې دا فرضي حکم دی د الله له جانب نه فما نو پس هغه بیبي استمتعتم چې تاسې نفع واخلئ به په هغې باندې منهن د دې بیبیانو نه استمتع یستمتع استمتاع فائدہ اخستل منفعت اخستل نو هغه بیبیانی ستاس پاغه باندې فائدہ واخلي منهن دی بیبیانو نه فآتوهن نو تاسو ورکړئ دی لره اجورهن عددی مهرونه دا مهر دا بیبی ته کوم مهر ورکیږي په نکاح کې دا ډیر نومان لري دې ته مهرم وایي صدقتنم وایي نحلتنم وایي او اجرتنم وایي دا ټول مهر نومان دي تقریبا 9 نمونه دې ته ذکر شوي دي فمستمتعتم پس آن زنانه که شما منفعت بگیرید به آنها
منهن عزیزنها فآتوهن پس بدهید ایشان را اجورهن مهورهن مهرهای ایشان را نو ورکی دوی تا مهرون دی دوی فریضتن دا منصوب دا حال لأجورتن ورکی دوی تا مهرون دی دوی فریضتن مفروضتن خدا سی حال کسی دا فرضی دا فرض شوی دی اللہ تعالی جانبنا اوس بل حکم بیانوي سړی له یو ښځې سره نکاح وکړه له دې ښځې سره وعده کړې وه زه به مثال تا ته 50,000 مهر درکوم کالدار یا افغانۍ دا فیصله ورسره وشوه اوس چې کله دا ښځه خاوند سره یو ځای سو په دې کې 3 صورته دي 3 دا بیبي ورته ویل چې بس زه دا 50,000 مهر نه غواړم دا ټول دي تاسو په دې کې هېڅ ګناه نشته یا خاوند ورته ویل چې ما خو 50,000 درته منلی ده دا 50,000 واخله یا خاوند ورته ویل چې 50,000 منلی 50,000 نور هم ورسره واخله 1,00,000 سولې یا بیبي ورته ویل چې بس 50,000 ده 50,000 کې 25 راکړه 25 در پاته سو پس له دې نه چې نکاح وشوه مهر مسما سو معلوم سو ښځه خاوند کولی شي هغه یا زیات کی یا یې کم کی یا ټول بخشش کی په دې کې هیڅ مانع نشته هغه د دې خپله خوښه ده کې زیاتول کې کمول کې نیمای کول کې ټول معاف کول کې ټول پوره ورکول په دې کې څه ممانعت نشته ده ګناه هم نشته ده چې څنګه کوي د دې خپله خوښه ده ولا جناح علیکم او ګناه نشته ده په تاسو باندې فیما په هغه زیادت او نقصان کې فیما په هغه عفو په بخشش کې ترادیتم به سدتا سے رضایت راسی سدتا سے جوړجاری راسی په زیادت و نقصان باندې من بعد الفریضه پس لټاکلونه پس لتعین کولونه ولا جناح علیکم و گناه سر شما فیما دران زیادت و نقصان مهر یا در عفو بخشش مهر ترادیتم به هم زن و زوج که همی زن و زوجش ترادیتم یا ارد خوش شدن به با مزیادت و نقصان من بعد الفریضه پس از تعیین کردن مهر ان الله کان علیما حکیما الله تعالی دې ټولو احکام دا څه احکام چې دلته بیان شو الله تعالی دې فلسفه بیانوي و یقینا الله تعالی عالم ذات ده د هر فیصله دا په علم بناوي او بل الله تعالی حکیم ذات ده دی الله تعالی په هر فیصله کې په حکم کې یو حکمت یو فلسفه وي چې هغه انسانانو ته نه معلومیږي هغه الله تعالی ته معلومیږي ان الله یقینا الله تعالی کان ده علیما صاحب د علم حکیما صاحب د حکمت نو هر فیصله په علم بناوي او هر فیصله هغه په حکمت باندې بناوي تر امدیجی پوری بسته لدی آیاتونو نه موږ تاسو ته دې خبرې وضاحت وسو چې کومه زنانه خاوند ولري چې چا په نکاح کې راغلی د دې نکاح له بل سړي سره نه ده جائز تر څو هغه اول خاوند یا طلاق نه اچولی عدت پوره شوی نه وي او یا اول خاوند مړ شوی نه وي تر هغې پورې بل خاوند ته نه روا کېږي نو کې څوک وتښتوي اغوا یې کړي هر څه پرې وکړي دا ده ته نه حلالېږي او کومې زنانه چې وینځیانې ونیول چې له کافرانو نه د جهاد په سلسله کې او بیا د غنیمت په قسم باندې تقسیم سي د مجاهدینو منځ کې هغه بیا مجاهدینو ته حلال دي اگر که خاوندان هلته د کافرانو په صف په دې کې ژوندیم پاتې او د زنانه نکاح سي حلالېږي دا د پیسو په بدل کې ست به مهر ورکوي او په نکاح کې به د سړي مقصد دا وي چې زه په دې نکاح سره پاک سم صفایي مې وسي دا مقصد به نه وي چې زه صرف ځان خالی کم ځان تش کم دا یو حیواني صفت ده دا د حیواناتو صفت ده دا د انسانو د مسلمان صفت نه ده مسلمان به په ژوند کې د هر عمل وروسته یو مقصد غرض لري اوس خوراک خر و غویه هم کوي خو یو مسلمان هم کوي مسلمان په خوراک کې یو ښایسته غرض لري چې خوراک وکم څښاک وکم لږ مضبوط سم تکړه سم عبادت وکم لمونځ وکم روژه ونیسم تهجد وکم یو مزدوری وکم خواري وکم حلال روزي وګټم یو بل مسلمان سره مدد او خدمت وکم
مسلمان په دې نیت باندې خوراک کوي دا خوراک هم عبادت سي خو خر او غوی د دې په خاطر خوراک کوي چې تیار سم نه حرام ګوري نه حلال ګوري نه خپل ګوري نه دی بل ګوري خالد دی تیار سي مسلمان داسې نه هغه په خوراک کې خپل دی بل ګوري حرام نه حلال ګوري بیا چې دا مقصد هم دی وي داسې نه چې خالص تیار سم چې عبادت لپاره تیار سم په نکاح کې باید مسلمان دا مشروع غرض ولري هغه حیواني صفت باید په مسلمان کې نه وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله دا قرآن کریم ترجمه و تفسیر خپل حضور کی قبول و منظور کې زیادت و نقصان شوی یا الله تی محتماف کې آمین د نیکو اعمال و توفیق هم نصیب کې آمین دنیا و آخرت سعادت هم نصیب آمین دلته مو یو ملګری د دعا غوښتلې ده بلکې ډیر ملګری د دعاګانې ورته وکړي آمین الله تعالی دې په دنیا او آخرت کې سعادت نصیب الله تعالی دې له موږ سره په مالونو په اولادونو په عمرونو کې خیر او برکت واچوي یا الله خپل فضل و کرم دې موږ شامل حال کې آمین یا الله ظاهري باطني ناروغیو علاج او تداوی وکړي اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي آمین یا الله کافران هغوی مزدوران دا ټول ذلیل نابود کړي یا الله څوک چې اسلامي ملکونو ته مسلمانانو ته غلطي ارادې لري یا الله تی ارادې په خپل حکمت سره ورته شنډې کړي یا الله دې ظالمان یو په بل مسلط کړي مبتدی لظلم نجات راکړي وصلی الله تعالی